او دغه څو نور هم انقلابي شعرونه چې په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي په کوم هنر به لکه لږ د چغې په ټیم کې چغه وه داسې چې وخته چغه او چې مشاعره کې ورله داد ورنکړه شاعر د ځان سره غوسه کې وي په تازه ګرام کې څوک په شعر پوهېږي که نه خو ما ته به د شعر نه خبره نه خو صرف په مست ما د پینډۍ هغه وران شي ریپلیوال خو د الله پیره بابا راشه والا نظم نه نه کلاریږي او دی به هم خوشحاله چې مولیانې به 510 کې ور واچي که نه بیا به خوشحاله شي هلکه دغه پینډۍ والا را باندې مه وایه دلته ووایي لکه تاسو را د اویاو کالو ثواب په یو ټیم په خوړ وی نو دلته د یتیمانو په دغه کې راغونډ شو یو دلته رابدوز دا دغه چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټر وې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده که زه د ټریفک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله دی نو نه پښتوله نه کورسوله غرضي مري په دې روانو حالاتو کې نه پښتوله نه کورسوله غرضي مري پښتانه صرف په نوم د غیرتي مري او په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالېږي بس مدام په شاباسي مري مننه چې په خپل سود زیان باندې خدای ګوکاریانې خوشحالېږي بس مدام په شاباسي مري او د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې څو خوري او د چا پکې بچي مري مننه چې د آباد اسلام آباد په نوم جلسو کې پیسې څو خوري او د چا پکې بچي مري او چې تر څو روان بې لارې پښتانه وي تو تر هغې به هم داسې لاروي مري او عجیبه شان تماشه د راشه وینه غاټان مخکې او په ګولو خواران وروستي مري چې په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي چې خم مې ووجني او بیا مې خم دعاله راځي او زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا له راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مننه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او طرف خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي دغه څو شعرونه نور هم چې کله چې څه کار شي سمدستي راځي او ځای ته د غرض به په شپیلي راځي او زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي دا د نیمې لارې یاران ځي راځي او کله چې ماښام شي تیاره جوړه شي یاد دې لکه سم ورورکي راځي او مو خو په خفګان پسې خفګان مومو چاوې چې په غم پسې خادي راځي او دا رقیبان جوړ راته د کومې شو حسن له د یاره خاپیري راځي او ډېر را سره ګرانه راخوږېږه ما او بیا مې لیوني زړه کې مستي راځي او زړه هغه د سوات په اوبو مست ښکلی وارو که د ځان سره د وړي راځي او دا د محبت د جنون دشته ده او دلته به د هر ځای لیوني راځي او دغه اخري غزل چې نه په ګرمۍ نه په ساړه ومه زه او غم ته دې ټینګ لکه د غره ومه زه دا خو حالاتو داسې کړی یمه څنګه چې مې وینې داسې نه ومه زه او ښه ده چې مړ کړمه ستا غم بې نیټې
هسې هم تنګ په ژوندانه ومه زه چې نصیبونه کومه شپه وي شل شو نو په هغه شپه باندې اوده ومه زه او په نورو خلکو درونه او سپک پرېږدوه ویمه چې ستا نظر کې څه ومه زه او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه ومه زه او د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زه ومه زه او اوتره نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه ومه زه او دغه درې هیري شعرونه صرف چې د خپل جنون دغې مرام ته به مې نه پرېږدوئ په شاړو دشتو کې یو ګام ته به مې نه پرېږدوئ ما لکه خپل د زړه قاتل چېرته په ګوتو راغې زه چې ترې اخلم انتقام ته به مې نه پرېږدوئ او چې څومره زر درنه کېدی شي ما یارانو ښخ کوئ که مازدیګر مړ شوم ماښام ته به مې نه پرېږدوئ یو جهان